دویمه مسله چا تپوس کړی ده چې یو سړی د هغه تجارت کوي، فرض که دکاندار ده او دا به د دې مال مونږ خلک قسم ده که پروا ساتي ښه دکاندارۍ نه کوي او د هغې د زکات ګورې پروا نه ساتي. ته دې کلي کې تپوس وکړه ته تاسو زکات ورکوئ که نه؟ یو دکاندار ده هغه زکات وباسي د خپل مال، نو دا به زکات څنګه طریقې سره وباسي؟ احناف علما کرام فرمایي کم وخت کې چې د باندې کال تیر شو د ده په دکان کې څومره اموال تجارت موجود دي په دغه ټیم کې چې کال پوره شو بس د دې موجوده سامان د دا حساب وکړي او دا د دغې زکات وباسي. لکه سړي ته خو پته نه لګي که نه، کال کې خو سودا کله څومره خرڅه شي کله څومره راوړې، نو کال کې خو پته نه لګي چې دوست به د څومره مال زکات ورکومه. نو زکات په څنګه طریقې سره ورکوي؟ احناف علما کرام فرمایي چې دا موجوده در سره څومره اموال تجارت پراته دي د دې حساب وکړه بس د دې زکات ورکړه ستا زکات وشو. وصلی الله